سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ورونو دا وخت موږ په هالنډ کې ناست یو او شیریه خورو. نو د کامې غوندې شیریه دی او د افغانانو دوکان دی. بس موږ کاموال خو په شیریه باندې په ګوړه باندې ډېر مشهور یو. نو الله دې وکړي چې خوند مزه یې د هغې سره کم وي او دا خوند مزه یې د هغې سره کم ده. دا د افغانانو دوکانونه دي، دا وګورئ د افغانستان ملي بیرغونه هم نشي دي سم افغانستان. دا دکانونه هم دي ماشاءالله. دا د شریخ دکان ده ماشاءالله. زیاتره د افغانانو دکانونه دا فلک د افغانانو وړاندې ده. دا کې ډېر ښه شریخ ده ماشاءالله. بالکل د کامې شریخ او بل ټول افغانانو ته یې ډالېږي. الله تعالی دې وطن کې د خیر سوله راوړي. د لار په قامت کې د خیر جوړېدو او ټول افغانان راسره وي. بالکل د کامې غونډه کې شریخ دی. دا به زما شریخ دی. هو دا د شریخ. مننه مننه. همایون ماما افغانستان مهراب همایون ماما شریخ په کامه کې ډېر مشهور دي. تا ته دې ډالۍ دي انشاءالله درنو کامه کې به هم شریخ د خیر وکړو انشاءالله. دا کلیوال ده وطنداره شریخ لږ معلومات ورکړه. دا شریخ څنګه جوړوي؟ شریخ شیدونه جوړوم دلته د خلاص نن دا راشه وطنداره او بیا ما وپېژنم. ها دا شریخ چې دی موږ کاموال خپله د کامې ما کامې د شریخ نه خبرې کوي دا ولګه پاکه صبره کیږي. ته د کامې د شریخ نه نه خبره نه دې ټوله خبره دا شماليوال ده شماليوال هلته ټوکې کوي. د پنجشیر نه د افغانستان د ټول دین نه به شریخ ته کامې ته خلک راځي او ډېر خوندناک دي. دا شریخ په کوم دینه پوښتنه ده قامت نه 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 دلته کوم دی هالند کې بې بایک بازار کې بالکل او د کامې د شریخ په شان دي. هغه هم بهتره انشاءالله. مننه ډېره الحمدلله موږ هالنډ ته راغلي وو او دلته ډېر د افغانانو یو مارکېټ دی. دا کوم دا د دیرشم کال دی. د دیرشم کال او د ښار نوم چې بیفروای هالنډ کې او دا وګورئ بابا ولي رستوران او بیا پکې وروره د کامې غونډه کې شریخ دا کامې غونډه شریخ څخه راتاو شي یو دور ولا ورکې یو دور دا وګوره ماشاءالله ماشاءالله بالکل همغه شان دی ذایقه یې د کامې د شریخ او دا وګوره درې رنګه ملي بیرغ هم دلته لګولی دی. دا د ټولو نه غټه خبره دغه ده. نو الله دې خوشحاله باد لري. خوشحاله شو مهرباني او خوشحاله شو بس الله دې دربل لره خوشحاله او